افغانستان راشین بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې مې کړه دې جانان افغانستان. سلام مینه او درنښت هیله د ټول بارک روغ او صحتمن وي. دوستانو د نن ورځې درس کې د جمع کولو اصول او قوانین وایو. دا وایو چې څنګه په الماني ژبه کې وکولای شو یو لغات، یو اسم، یو نوم جمع حالت ته واړو. یو شمېر قواعد او اصول وایو چې څنګه یو لغات یا یو اسم جمع حالت ته واړو. په تیرو دوو درسونو کې مو دوستانو یو شمېر د الماني ژبې د یو سطح مهم لغاتونه وویلې چې کوم کس نه وي کتلي کولی شي لومړی هغه ووایي. نن راځو وایو چې څنګه جمع حالت ته بدل کړو. پلورل بیلډونګ د جمع کولو قواعد یا اصول. دوستانو دلته ما یو شمېر اصول او قوانین راخیستي دي چې د هغو په زده کولو سره کولی شو د الماني ژبې لغاتونه جمع حالت ته واړوو. ځکه دا ډیره ضرور ده چې موږ باید زده وي چې څنګه یو لغات جمع حالت ته واړوو. ځکه چې کله موږ او تاسو مخ ته ولاړ شو د الماني ژبه کې درسونو کې، نو هلته موږ او تاسو ته لازم او ضرور ده چې د یو لغات د جمع حالت مو هم زده وي. راځو شروع کوو په درس باندې. لومړی هغه نومونه چې په اخر کې او راځي او هغه نومونه چې د کومې بلې ژبې لغات دي د دوی په جمع کې اس ورزیاتیږي. دوستانو هغه نومونه چې په اخر کې او راځي یا هم د کومې بلې ژبې لغات وي په اخر کې چې ورزیاپه کیږي اس. سینګولر مفرد، پلورل جمع. دس اوتو موټر، دی اوتوس موټرونه. دلته که تاسو فکر کړی دوستانو د دغه لغات په اخره کې او راغلی، نو د جمع حالت ته چې کله بدلوو په اخره کې اس ور اضافه کوو. دس لابور لابراتوار، دی لابورس لابراتوارونه. دلته هم که تاسو وګورئ دا د بلې ژبې لغات ته چې کله موږ تاسو جمع حالت ته اړوو په اخره کې اس ور اضافه کیږي. دس ګینی نابغه، دی ګینیس نابغه‌ګان. دوستانو باید یادونه وکړم چې د دغه درس په تعقیب کولو سره تاسو له دې سره چې هغه اصول او قوانین زده کوئ چې څنګه یو لغت جمع حالت ته واړو. په دې سره تاسو ډېر شمېر لغاتونه زده کوئ چې تاسو ویکابلري یا د لغاتونو ذخیره به مو قوي سي او زیات لغاتونه به مو زده سي. راځو دویم حالت ته. هغه نومونه چې په اخره کې ان، ال، ار، خن، لاین راځي زیاتره وخت په جمع کې په خپل حال پاتې کیږي، خو کله کله بیا هم ان ورسره یو ځای کیږي. د مثال په ډول باندې راځو چې مثالونه وایو. موږ وویل چې کله هغه نومونه چې په اخره کې دغه کلمې راغلي وي یا دغه حروف راغلي وي زیاتره وخت په خپل حال پاتې کیږي او یا هم بعضې وخت ورسره ان ورسره یو ځای کیږي. سینګولر مفرد، پلورل جمع. دس میدخن جلکۍ، دی میدخن جلکیانې. دلته که تاسو فکر کړی وي دوستانو په اخره کې ان ده، خو هیڅ تغییر پکې رانغی، صرف دغه ارتیکل یې څنګه شو تغییر شو. د جمع حالت کې ارتیکل همیشه څه ده دی ده. دیر اربایتر کاریګر، دی اربایتر کاریګران. دلته هم که تاسو لیدلی وي دوستانو په اخره کې ار ده او د جمع حالت ته چې کله بدلوو کوم تغییر پکې نه راځي. دی ګابل پنجه، دی ګابل پنجې. دلته که تاسو وګورئ دوستانو په اخره کې ال ده اما په اخره کې څه سره یو ځای شو ان. موږ دلته ویلو چې کله کله ان هم ورسره یو ځای کیږي. دیر باور بزګر یا دهقان، دی باور بزګران یا دهقانان. دی شویستر خور، دی شویسترن خورګانې یا خویندې. دس تریفن
لیدنه یا کتنه یا ملاقات. دی تریفن ملاقاتونه یا هم کتنې. دی ماور دیوال. دی ماورن دیوالونه. راځو د درس ادامې ته دوستانو. دریم اصول یا قوانین. د ځینو نومونو په آخره کې ای ورزیاتیږي. که چیرته د املاوت امکانات وي نو په نارینه او ښځینه نومونو کې املاوت راځي، خو مخنث یا خنثی نومونو کې نه. دوستانو دلته مو ویل دریم قانون داسې وایي د ځینو نومونو په آخره کې ای ورزیاتیږي. که چیرته د املاوت امکانات وي نو په نارینه او ښځینه نومونو کې املاوت راځي، خو په مخنث یا خنثی نومونو کې نه راځي. راځو مثالونه یې وایو. سینګولر مفرد، پلورال جمع. دی هند لاس. دی هندې لاسونه. دیر ولف لیوه. دی ولفې لیوان. دلته دوستانو که تاسو وګورئ دغه یو ښځینه لغات ده او په آخره کې څه راغلی ده؟ ای ور اضافه سوله. خو دلته د املاوت امکانات شته. املاوت مو څنګه که دغه ا مو په چی باندې بدله کړله؟ په ا املاوت باندې مو بدله کړله. داس بروت ډوډۍ. دی بروتې ډوډیانې. داس بوت کښتۍ یا هم کښتۍ. دی بوتې کښتیانې یا کښتیانې. داس شاف پسه یا وری. دی شافې وری یا هم پسونه. دیر باوم ونه. دی بویمې ونې. راځو دوستانو څلورم شرط یا څلورم اصول یا څلورم قانون ته. د ځینو نومونو دوهم توری چې ا او یو وي او په آخره کې ای ار او یا ای ان راشي نو په جمع کې ورسره کوم توری نه زیاتیږي، خو او ا یو په املاوت بدلیږي. دوستانو که چیرې د کوم نومونو په دوهم توری دغه درې حروف وي او په آخره کې ای ار او یا هم ای ان وي نو کوم په جمع کې کوم توری نه ورسره اضافه کیږي، صرف دغه درې حروفه چې دي دا څنګه کیږي؟ په املاوت باندې بدلیږي. راځو مثالونه پکې حل کوو. سینګولر مفرد، پلورال جمع. دیر ګارتن باغ. دی ګرتن باغونه. دلته که تاسو وګورئ دوستانو په آخره کې څه ده؟ دویم لغات ا ده او په آخره کې ای ان راغلی ده، نو دا دغه ا چې ده دا په املاوت باندې بدلیږي او بل چې تغیر پکې نه راځي. دیر بودن مځکه یا هم تل یا غولی. دی بیودن مځکې یا هم تلونه یا هم غولی. دی توختر لور. دی توختر لورانې. دی موتر مور. دی میوتر میندې یا هم مورګانې. راځو د درس ادامې ته. پنځم قوانین کې دوستانو وایي د ځینو نومونو په آخر کې د جمع کولو لپاره ای ان یا تش ان ور اضافه کیږي. د ځینو نومونو په آخر کې د جمع کولو لپاره ای ان یا تش ان ور اضافه کیږي. سینګولر مفرد، پلورال جمع. راځو مثالونه وایو. دیر شتودنت شاگرد. دی شتودنتن شاگردان یا هم محصلان. دلته که تاسو کتلی وي دوستانو په آخره کې چې اضافه سو؟ ای ان ور اضافه سو. دی اکادمی اکادمی. دی اکادمین اکادمیانې. دی فراو ښځه. دی فراون ښځې. دی اور ساعت یا ګړۍ. دی اورن ساعتونه یا هم ګړیانې. دی څال عدد یا شمیره. دی څالن عددونه یا شمیرې.
دلته که تاسو کتلی وي دوستانو د ځینو لغتونو په آخره کې ان ور اضافه سو او د ځینو کې صرف ان ور اضافه سو. راځو د درس ادامې ته. شپږم هغه نومونه چې په آخره کې نس راځي نو په جمع کې اس ا ورزیاتیږي. د مثال په ډول سینګولر مفرد پلورال جمع. دی کنتنس پوهه یا معلومات. دی کنتنس پوهه یا هم معلومات جمع حالت یعنی. das ergebnis نتیجه. die Ergebnisse نتیجه. das Bedürfnis اړتیا یا هم احتیاج. die Bedürfnisse اړتیاوې یا هم احتیاجات. das Hindernis بندیز. die Hindernisse بندیزونه. das Ereignis پیښه یا حادثه. die Ereignisse پیښې یا هم حادثې. das Zeugnis بریلیک یا هم شهادتنامه. die Zeugnisse بریلیکونه یا هم شهادتنامې. دلته دوستانو که تاسو فکر کړی وي د هر لغت په آخره کې څه راغلی نس 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 او نس. په جمع حالت کې دا کله چې جمع ته اړو چې ورسره اضافه کیږي اس ا ورسره اضافه کیږي. راځو د درس ادامې ته. وم شرط یا وم اصول یا وم قوانین هغه ښځینه نومونه چې په آخره کې ای ان راځي نو په جمع کې نن ورزیاتیږي. سینګولر پلورال. هغه ښځینه نومونه دوستانو چې په آخره کې ان راځي په جمع کې چې ورسره اضافه کیږي ان ا ان ورسره اضافه کیږي. د مثال په ډول دی شتودنتن محصله یا هم شاګرده. دی شتودنتنن محصلانې یا هم شاګردانې. دی پولیسیستن پولیسه. دی پولیسیستنن پولیسانې. دی لیررن معلمه. دی لیررنن معلمانې. دلته دوستانو که تاسو کتلی وي ښځینه نومونه دي او په آخره کې چې په ښځینه نومونه دي په آخره کې ای ان ده. کله چې دا جمع حالت ته اړو په آخره کې چې ورسره اضافه کیږي ان ا ان ورسره اضافه کیږي. راځو د درس ادامې ته. اتمه برخه هغه نومونه چې په آخره کې ا وي نو په جمع کې ان ورسره زیاتیږي. سینګولر جمع پلورال مفرد. دیر رابع کارغه. دی رابن کارغان. دی څیګې وزه. دی څیګن وزې. دی کاتزې پیشو. دی کاتزن پیشوګانې. دیر لوی زمری. دی لوین زمریان. دلته دوستانو که تاسو کتلی وي د دغه ټولو لغاتونو په آخره کې څه ده ا ده نو جمع حالت کې څه ورسره اضافه سو صرف ان ورسره اضافه سو. راځو د درس ادامې ته. نم ځینو نومونه شته چې هیڅ جمع نه لري. دوستانو بعضې نومونه دي چې هیڅ جمع نه لري. د مثال په ډول دی ملخ شیدې کاین پلورال جمع نه لري. دیر هاس کرکه یا نفرت کاین پلورال جمع نه لري. دیر موت جرأت یا زړورتیا کاین پلورال جمع نه لري. دس واسر اوبه کاین پلورال جمع نه لري. دیر رایس وریځې کاین پلورال جمع نه لري. په نهم قانون کې مو دا وویلی چې بعضې لغاتونه دي چې هغه جمع حالت نه لري.
راځو درس ادامې ته. لسم: ځینې نومونه شته چې جمع دي او مفرد نه لري. ځینې نومونه دي چې هغه جمع دي او مفرد نه لري. د مثال په ډول دی فریان رخصتي، دی لویتې خلک، دی گشوستر خویندې، ورور او خور دواړو ته څه وایي؟ دی گشوستر وایي. دی الترن والدین یا هم مور او پلار. دا هغه لغاتونه دي چې مفرد نه لري. دا و دوستانو د نن ورځې درس. که چیرې مو له درس نه یو څه زده کړي وي حتما یې له نورو ملګرو سره شریک کړئ تر څو هغوی هم وکولی شي یو څه ورنه زده کړي. که چیرې کومه پوښتنه انتقاد او پیشنهاد لرئ کولی شئ د کومنټ له لارې راسره شریک کړئ. تر بیا و بل درسه ښه او خوشحاله وخت. د الله په امان.